په ما د کور د دادا وران کو په ما د کور د دادا وران کو رکشه مړ خدای دې تا به برباد کړ په فارسی کې بستا دا کوي ورکشه نه مړه نو بند دی که که نه نو څه وی چې د پلانکي ته کال کوم او نمبر یې بند دی که نه د بل ورته څه وی چې مس کال ورته وکړه ما سره ګوره وخت زما سره وخت کم دی ما سره وخت دوره نه وي ګوره زه لوایو خو د ټولو نه وړاندې مختاره د هغه وایي که نه عثمان علي عثمان وایي چې دی په کاروان باندې الزام چې کاروان مخکې نه ځي دی په کاروان باندې الزام چې کاروان مخکې نه ځي کاروان به څه په وړاندې لاړ شي یاران مخکې نه ځي دی په کاروان باندې الزام چې کاروان مخکې نه ځي هر څه دې رانه ورګه بیا دا د سر نه کوو مختار حیران عثمان علي عثمان ورور وایي چې دی په کاروان باندې الزام چې کاروان مخکې نه ځي دی په کاروان باندې الزام چې کاروان مخکې نه ځي کاروان به څه په وړاندې لاړ شي یاران مخکې نه ځي دی په کاروان باندې الزام چې کاروان مخکې نه ځي کاروان به څه په وړاندې لاړ شي یاران مخکې نه ځي او ورځه ورځه د دغې پیر موریدي ته هم وکړه خو دومره د ګورې د موریدان مخکې نه ځي ورځه ورځه د دغې پیر موریدي ته هم وکړه خو دومره د ګورې د موریدان مخکې نه ځي او مودې شوې تېرې د فرخاد او شیرینۍ قصې دي ما او تا خاورې شو زمونږ داستان مخکې نه ځي مودې شوې تېرې د فرخاد او شیرینۍ قصې دي ما او تا خاورې شو زمونږ داستان مخکې نه ځي او مونږ که داسې یو بل ووژنو نو یقین وساته چې جهنم ته به زمونږ نه هندوان مخکې نه ځي مونږ که داسې یو بل ووژنو نو یقین وساته چې جهنم ته به زمونږ نه هندوان مخکې نه ځي او دغه ناستې کوو ګرانو ملګرو د بنیر دی او بیا اعظم را سره ناست دی مختار ناست دی نو که د مختار ته داسې انتخاب څو شعره یاد دي که دا هر چا وي که هغه را سره شریک وي مختار نو خوشحاله به شو ولې نه نیا ځکه یاره د عثمان علي عثمان د غزل یو دوه شعرونه درته وامه چې زه په هر حال کې ځان د شر شدت نه لرې ساتم زه په هر حال کې ځان د شر شدت نه لرې ساتم شومه زلمې خو کور کې اوس هم لا کونترې ساتم د وسني دور انسانه لږ خو شرمېږه د وسني دور انسانه لږ خو شرمېږه ځکه په کور کې سپی ساتم خو ستا د یارې ساتم او بیا د ساحل صاحب غزل دی چې وایي اوس په دې په سترګو هر نظر وړمه اوس په دې په سترګو هر نظر وړمه پیټی پیټی غم به دې په سر وړمه ستا دیدن خو دم د مسیحا صحیح ستا دیدن خو دم د مسیحا صحیح او زه در نه زړګی پر هر وړمه هر پله چې ځم په هره لار چې ځم هر پله چې ځم په هره لار چې ځم ستا د مینې داغ به په ځیګر وړمه او خاورې کړه سایل ځواني په تا پسې خاورې کړه سایل ځواني په تا پسې تشکش کول په غاړه ستا د در وړمه ډېر ښه دی ډېر ښه دی عبدالله جان برق صاحب څه شعرونه دي چې تصور کې مې نګاره کله وي او کله نه وي تصور کې مې نګاره کله وي او کله نه وي مسافر په دغه لاره کله وي او کله نه وي لري یو خو مونږه یو بل د سپوږمۍ په لاره وینو خو افسوس چې دغه لاره کله وي او کله نه وي ډېر ښه دی یار لري یو خو مونږه یو بل د سپوږمۍ په لاره وینو خو افسوس چې دغه لاره کله وي او کله نه وي د خوا مکر ته ګوره چې رخسار سره دي چیړي خو زه خیر دغه مکاره کله وي او کله نه وي ډېر ښه دی یار ډېر ښه د خوا مکر ته ګوره چې رخسار سره دي چیړي خو زه خیر دغه مکاره کله وي او کله نه وي په واده باندې پوره ده زما پوخ دغه یقین دی خو خدایي ده چې وزګاره کله وي او کله نه وي د اغیارو نصیب ګوره ډک جامونه یې نصیب شي خو د تږي برق دپاره کله وي او کله نه وي ډېر ښه دی بیا د خپل ګران مسافر د ورځو شپو کرښې راکاږي د کوټې په دیوالونو د سکرو کرښې راکاږي دا د بله پوښتنه اوس د واده په شپه شوه کونډه تړ مې اوښکې په سپین مخ د رنجو کرښې راکاږي او یا ځکه د کردار قاتلان راغله ارتقا ته لارې نیسي د کردار د خاوندانو په څېرو کرښې راکاږي او چې پرونی ښه په نره د پښتو دعوه کوله نن هغه پښتون مشاله په پښتو کرښې راکاږي ډېر ښه دی د دې کرښو خبره دې وکړله نو په دې باندې راته د هغه یو دوه شعره را یادېږي د غني غورځنګ چې وده کېږم په خوب کې کرښې کرښې وینم چې وده کېږم
چې وده کېږم په خوب کې کرښې کرښې وینم سحر وختي به چاته ښایم د لاسونو کرښې او زمونږ د کور محبت په هغه ورځ تللی دی زما د پلار سره راښکې چې زما ترونو کرښې ډېر ښه دی ساحل صاحب څو شعرونه دي چې په غرونو سری کې پاگل کې سړی مینه پنکار دی مکمل کې سړی واړه جهانه یې د خیاله وځي یار چې په دواړه مخه ښکل کې سړی دا خو دې راشي تر جونګړې زما د زړه داغ داغ به ورته بل کې سړی ستا د غزل د محبت بې وسۍ زار دې شمه څومره پردي راوړي خپل کې سړی ستا د غزل راته راته رنګونه سایله ټول غزل غزل کې سړی د عثمان علي عثمان رور دغه شعرونه هم زما ډېر خوښ دي مختاره چې د پریوتو دیوالونو شور رایاد شي د پریوتو دیوالونو شور رایاد شي د باران ساس کې چې ګڼ شي کور رایاد شي او بیا دغه شعر چې دغه ستا دغه زما شم جړغونې کنه دغه ستا دغه زما شم جړغونې دا خبرې چې څوک کوي نو رور رایاد شي ډېر ښه دی بیا اختر دی خلک نوې پیزار اخلي ما ته زوړ پیزار د خپلې مور رایاد شي بیا اختر دی خلک نوې پیزار اخلي ما ته زوړ پیزار د خپلې مور رایاد شي هم یوسف شته هم د مصر بازارونه هم یوسف شته هم د مصر بازارونه خو بیا هم د وطن سپین او تور رایاد شي دغه ستا دغه زما شم جړغونې دا خبرې چې څوک کوي نو رور رایاد شي